سلامونه ګرانو مینهوالو، بشیر احمد حکیم زه یم او نن به د میرمن رابعه بلخي په ژوند باندې بحث کوو. ملتیا مو غواړم. په څلورم قرن کې میرمن رابعه بلخي لومړۍ ښځه ده چې زموږ په هیواد کې په شعر ویلو شروع کړې ده. دا میرمن د ملکزادګانو له کورنۍ څخه وه. د پلار نوم یې کاب و چې په بلخ قضادار بست او د سیستان په شاوخوا کې حکمراني کړې ده. دا میرمن په ښکلیتوب، حسن، جمال، کمال او معرفت کې د خپل وخت یوه نوموړې او مشهوره ښځه وه. د حقیقي او مجازي عشق لمبې یې په زړه کې بلې شوې وې او د زړه جام یې له محبت څخه ډک و. مولانا جامی د نفحة الانس په خاتمه کې دا میرمن یوه عارفه او باسلوکه ښځه بللې ده. شیخ عطار په الهي نامه کې د دې میرمنې مفصل حال په یو حکایت کې نظم کړی دی چې تقریبا 1500 بیتونو ته رسیږي. څنګه چې په هغه کې ټول بیتونه نشو راوړلی، نو خاص مطلب یې د پښتو په نثر لاندې ترجمه کوو. د دې وایي په بلخ کې یو پاچا و چې پلارونه یې هم پاچاهان تیر شوي وو او نوم یې کاب و. پلرونه یې د ابو مسلم خراساني په وخت کې دلته راغلي وو. یوازې یو زوی درلوده چې په ښه خوی کې ساری نه درلوده. حارث نومېده او یوه لور درلوده چې لقب یې زین العرب و. ډېره ښکلې وه او هر څه چې له خلکو اورېدل دستي نظم کول. پلار یې چې مړ کېده زوی یې راوبلو، ویې غوښتل او لور یې ورسپارله. ورته یې وویل ډېرو نامدارانو زما دا لور را څخه غوښتې، مګر ما نه ده ورکړې. که د دې ښه میړه ور پیدا کړي نو ورته ور یې کړه، دا په ما ډېره ګرانه ده. د پلار تر مرګ وروسته حارث پر تخت کېناست. حارث یو ښکلی مرۍ درلوده چې بکتاش نومېده. رابعه بلخي پرې مینه شوه او د مینې له رنځ رنځوره شوه. ډاکټران یې هم په علاج نه پوهېده. دې هم خپل درد پټ ساته. پټ پټ به یې خپل اشعار د مینځې په لاس ورلیږل او هغه به یې په خپل محسوس صندوق کې ساتل. ټول تذکره نویسان وایي چې دا میرمن په ښکاره پرې مینه وه، مګر په حقیقت کې د حقیقي مینې اور یې په زړه کې لمبې وهلې. ځکه نو یوه ورځ چې میرمن رابعه بلخي د باندې و باغ ته وتلې وه، بکتاش ولیدله، لاس یې ور واچوو. دا په قهر ځینې تېره شوه او ویې ویل فقط دغه زما د مینې نسبت تا ته بس نه دی چې ته لاس هم اچوي، زما په زړه کې دې اور بل کړی. حاتفي ویل کوم اشعار چې د دې میرمنې له خولې څخه راوتل هغه هیڅکله د ناوړه کار په اثر نه وو، بلکې د مینې له حقیقي دنیا څخه یې حکایت کوو. کوم ورځ چې حارث پر دې لږ بدګمانه شو، مګر هیڅ یې ونه ویل. بله ورځ چې حارث د جنګ په میدان کې و، بکتاش ټپي شو. نږدې و چې د یلغرګرو د لاسه مړ شي. په دې وخت کې میرمن رابعه بلخي خپل مخ پټ کړ، میدان ته راغله او د لسو دښمنانو سرونه یې ور پرې کړل او بکتاش یې خلاص کړ. حارث چې ښار ته راغلی په دې مخ پټې سپرې پسې خلک واستول، مګر هیڅ چا ونه موندله. بله ورځ رودکي شاعر پر لاره تېرېږي. رابعه بلخي لارې ته نږدې وه. رودکي څو اشعار وویل، رابعه بلخي دستي ځواب ووایه او رودکي د دې اشعار په یاد کړ او د دې له مینې څخه خبر شو. بخارا ته چې ولاړ، د پاچا په دربار کې چې حارث هم ناست و، د دې میرمنې اشعار یې ولوستل. څنګه چې حارث نه پېژانده، نو ویې ویل چې دا د کاب د لور اشعار دي چې پر خپل مرۍ مینه شوې ده او بې د شعر ویلو یې بل کار نشته. حارث چې کله خپل ښار ته راغلی، پر خپل خور نور هم بدګمانه شو. بله ورځ د بکتاش یو ملګری په دې خیال چې بکتاش په صندوق کې به جواهر وي، فلاس به ورشي. د دې میرمنې اشعار په لاس ورغله او حارث ته یې یوړل.
حارث د خور د وجلو قصد وکړ. لومړی مرۍ په څا کې واچوه او بیا یې حمام تود کړ. رګ وهونکي را وغوښتل. ورته یې وویل چې د دې مېرمنې رګ خلاص کړه او مه یې بندوه چې ټوله وینه یې تمامه شي. رګ وهونکي رګ ور خلاص کړه او په حمام کې دننه کړله او ور یې وربند کړ. دې بېوزله مېرمنې په کاسه کې خپلې وینې نیولې او پر دیوال یې په خپلو وینو اشعار لیکل، څو چې اخري څاڅکې وینه یې هم تمامه شوه او ولوېدله. د دنیا ولاړه. دې ته وایي د مینې قرباني او د ادب سره مینه. دا خبره بکتاش ته ورسېده. هغه له څا څخه په ډېر زحمت ځان راوویست او سهار له وخته یې حارث ته ځان ورسوه او سر یې ور پرې کړ او د خپلې محبوبې مزار ته راغی او د هغې د مزار په څنګ کې چاړه په خپل نس کې ووهله. دی هم مړ شو. هلته د محبوبې وڅنګ ته په خاورو کې پرېوت. له دې داستان څخه دا څرګنده شوې چې دا مېرمن د رودک معاصر او د 4م قرن په ابتدا کې اوسېدله، ځکه چې رودک خو په 309 هجري شمسي کال کې وفات شوی دی. نو یقینا به د دې مېرمنې هم دا د ژوند وروستنۍ ورځې وي او له اشعارو څخه یې معلومیږي چې پخه شاعره ده او ویل یې که څه هم په 4م قرن کې وه مګر ډېر روان او خواږه شعرونه یې ویل. دا و د مېرمن رابعه بلخي د ژوند لنډ حال چې ما تاسو ته فري ویډیو جوړه کړله. که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک، چینل سبسکرایب او د داسې نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره ستا انځور چینل او حکیمزی مه هېروئ. حکیمزی ستاسو په چوپړ کې دی. والسلام.